بلا سیالیو کې د راشد لوبډلې په 3 وکټو بریا ترلاسه کړه. سلام مومینه خوږو او نازنینو ملګرو، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. د انګلستان په ستر لیګ ویټالټي بلا سیالیو کې 13 شپه د مجيب الرحمن او محمد نبی وروسته د راشد خان اړوند 6 لوبډلې هم په 3 وکټو د ګلوسټیشن لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لوبې په چا 6 لوبډلې وګټله او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. ګلوسټیشن لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره د 101 منډو هدف د 6 لوبډلې ته وټاکه. د ګلوسټیشن لوبډلې لپاره په توپ وهنه کې تر ټولو ډېرې 1 منډې ککبین جوړې کړې. د غراز براسي 13 او هول 28 منډې وکړې چې په هدف کې ښه رول ولوباوه. د 6 لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې روینس 2 لوبغاړي، د غراز کریس جورډن، برجس او افغان لوبغاړي راشد خان یو لوبغاړی له مخې پورته کړ. د 6 لوبډلې ټاکل شوی د 101 منډو هدف د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره په وروستي اور کې پوره کړ او یا د سیالۍ پر 3 وکټو وګټله. د 6 لوبډلې لپاره په توپ وهنه کې اویس تر ټولو ډېرې 30 منډې جوړې کړې. د غراز ورسره راولینز 15 منډې په وروستیو کې الیکس کیری 22 او رایټ 22 منډې جوړې کړې چې یاد هدف د دوی په مرسته پوره کړ. د ګلوسټیشن لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې پاین 3 لوبغاړي، انډری ټای 2 لوبغاړي وسوځول، همدارنګه لیډل او سمیت هم یو لوبغاړي له مخې پورته کړ. د دې لوبې غوره لوبغاړی راولینز وټاکل شو، نوموړي 15 منډې کړې وې او 2 کیچونه هم اخیستي وو. 6 لوبډلې په شپږو سیالیو کې 4 ګټلي او د جدول په 2م مقام کې ځای لري. نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.